هماغه دوستي دروازه ده جنرال صاحب کنه اوس جنرال د دې ټیکو نه اخوا ته دوی دي نو لا لا خير زه دواړه کار کولی شم جنرال لواء قمندان روز گزارش شدید خدا هماغه د دوستي دروازه د جنرال صاحب محترم بختیار صاحب دا هغه دروازه ده چې د باب دوستي په نامه باندې د افغانستان او د پاکستان در مابین جوړه شوله او بیا دغه دروازه چې جنرال عبدالرزاق خان دلته د لواء قمندان سو بیا دغه دروازه هغه نه ومنله دغه خرش دغه د لاس یو یادګار دی چې پرې کېږي کوم وخت چې بیا د خرش را انتقال کړلی دلته ځای په ځای کړلی د ده خبره ټول ملت تایید کړې ده او ټول ملت دا ومنله چې حقیقت دا دروازه موږ ته رسمیت نه لري تر اوسه پورې پاکستان بار بار موږ څخه دا غوښتنه کړې ده چې دغه دروازه راسره خلاصه کړي او موږ نه ده منلې ښه دغه د جنرال عبدالرزاق خان هغه یادګار دی چې دغه خرش د دوی د د لاس نښانې دي چې په دې دروازه کې ایښي او یعنې دا یې په رسمیت ونه پېژندل دا په رسمیت نه وپېژندل او د جنرال عبدالرزاق خان خبره بیا ټول ملت ستایید کړله چې دا دروازه په رسمیت نه ومنل شوله او اوس موږ د دې در مابین نور دغه ښه پاکستانی ملیشیا فوجیان دي اوس موږ د دې در مابین اوس موږ د دې در مابین دغه غیر رسمي دروازه ده هغه بنده ده ممنوع ده پر هغه باندې دخول و خروج نه کوو دا یو غیر رسمي دروازه ده چې پاکستان د افغانستان د مابین پرته ده اوس پر دې باندې خروج و دخول کوو ځکه چې دا دروازه رسمیت نه لري او هغه رسمي دروازه چې ده د منلو وړ نه ده هغه زموږ خلکو رد کړې ده ملت افغانستان هم رد کړې ده او خرش یې د جنرال عبدالرزاق خان د لاس نښانې دي چې دلته پرې کېږي جنرال صاحب د جګړې په ورځ باندې دلته په دې دروازه کې نښته شوې وه دلته نه وه یا دلته نه وه شوې دلته مطلق کې بندیز ولګېدی دروازه بنده شوله دلته کومه جګړه مطلق شوې نه مننه ټولو کمیسار صاحب قمندان صاحب